د دې مخکې به پوسټونه وشو چې ریل کمانډو افغانستان ته راځي ته به نه راتلې دا څه مسله وه هغه چې د ښوونځي لوسته کوم صنف کې وې شپږم او دلته به مکتب وایې یوه خبره ډېر زیات معذرت غواړم د خپلو ټولو افغانانو نه چې هغه په وطن کې دي که د وطن نه بهر دي زه که زه هلته پیدا شوی یم زما 15 کاله عمر دی 2-3 ځل به کې افغانستان ته راغلی یم د هغه ځای د شرایطو مطابق تاسو ته امکانات برابر نه شو چې مطلب نړیوالو لوبو ته وځئ اوس مو نیت شته چې په ګران افغانستان کې مطلب نړیوالو لوبو ته وځئ خپل هېواد ته نوم راوړئ تکواندو کې انټرنیشنل کلی دی پیونو فری فایټ هم کلی و انټرنیشنل نو ډېر لوبې هم کلي خو هلته پاکستان موږ ته ډېر مشکل و یاره نشته خو ما داسې کتل مال سوشل میډیا داسې نه چې خلکو ما به د خلکو د لاس ته کتل چې چا سره ډانګې شته که نشته ګزار به کوي که نه کلب ننګرهار کې جوړوئ که نه کابل کې به جوړوئ د ورزش په ډګر کې هغه تمریناتو برخه او یا په نړیوال معیار سره چې کومې لوبې وي آیا هغلته دا امکانات تاسو ته برابري ده یا نه برابري ده سلامونه ستړي مو شو جوړ په خیر په دې هیله روغ جوړ اوسئ لیدونکو زه سراج الدین پژوا کې دا د ننګرهار ولایت مرکز جلالآباد ښار دی لیدونکو تاسو ته ښکاره معلومه ده چې مشهور په ریل کمانډو خپل نوم عبدالحلیم دا ګران افغانستان ته راغلی دی غواړم چې ځانګړې خپرونه سره ریکارډ کړم د هغه په ژوند باندې سفر باندې ورزش باندې او همدارنګه په راتلونکو پلانونو ورسره خبرې وکړم نو راځئ کتونکو ورسره اوسېږئ درې واړو وروڼو سره ځانګړې خپرونه لرم د خپرونې قربازي سراج الدین پژوا کې هم د کیمرې برخه کې سره زاهد افغان سمبلتیا کوي راځئ کتونکو د دغه بااستعداده ځوان سره مرکې وکړو خبرې اترې ورسره وکړو او همدارنګه خپل هېواد ته راغلی پوښتنه به ترې وکړو چې څنګه دی خوشحاله دی او که خفه دی راځئ کتونکو دا خپرونه تر پایه پورې تعقیب کړئ لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ جوړ په خیر په دې هیله روغ جوړ اوسېږئ څنګ ته مې ولاړ ځوان تاسو به یې د نوم سره څهرې سره ولا اشنا وئ په واقعي معنا چې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره یوه لویه سرمایه ده موږ خوشحاله په دې یو چې ګران هېواد افغانستان ته په خیر راورسېدو او همدارنګه دغه ګلاریو ځوانانو خدمت به دلته کوي البته له دې مخکې په کوزه پښتونخوا کې د خپلو پښتنو ورونو خدمت کوو اوس دلته راغلی دی انشاءالله د هېوادوالو خدمت به کوي خپل نوم یې عبدالحلیم او همدارنګه مشهور په ریل کمانډو سره ښه راغلاست ستړی مه شئ خو دې وبخښه ډېر زیات خوشحاله شوم ډېره مننه چې تاسو مې ولیدې ستاسو په شانتې نور ډېر ملګري دلته نن د سپورټس یو ښکلی ایونټ و هغې کې مې زرې وکړه ستاسو مې ملاقات وشو ستاسو د ټیم او ستاسو د میډیا یوه نړۍ مننه کور ودان خوشحاله اوسېږئ د ورزش سفر ته به راشو که تاسو دا راته ووایئ چې دغه سفر مو کله پیل کړی و زه خو تقریبا د 2000 کال نه لګیا یم او د اوسه پورې 26 کاله تقریبا زما په دې شوبه کې وشو ماشاءالله ستاسو عمر څومره دی زما عمر که ووایم بیا به راله څوک ښځه نه راکوي خو عمر مې 15 کاله دی ماشاءالله واده خو به دې کړی واده خو مې کړی الحمدلله البته دویمې ښځه لکه چانس دویمې ته مې چانس جوړ کړی دی خو چاته مې نه دی ویلې ستا په چینل مې وویله او شکر دی واده مې کړی بچي مې شته یو درې دانې هلته چې دی په کوزه پښتونخوا کې که نه په هغې ځای کې د ورزش برخه څنګه وه ورزش برخه ډېره اخیسته وه او ډېر خلکو به ډېر کوشش کوو خو د هغه ځایي خلکو دپاره چې چا سره اشناتي کارډونه او یا چا سره اسناد و هغې وکولی شو او ما خو بار په سوشل میډیا دغه غږ
چې څومره غټي چینل دي کغه وایس اپ امریکا د بي بي سي د ماشاءالله اډیو دی باغې باندې ما انډیپندنت اردو دی چې څومره اردو پوینټ باغې ما دا ورکړي چې ما ته دلته مشکلات دي نو بیا افغانانو ورو ما د پاره غوچت کو چې خپل هیواد ته راشي ان شاء الله تا ته به دا مشکل نه چې کارت شته یا کارت نشته یا افغاني یا پاکستاني نو ماشاءالله ډېر مطمئن او ډاډه یم دلته. تاسو په نظر باندې تر اوسه پورې په کوزو پښتونخوا کې تاسو څومره ورزشکاران روزلي دي؟ زما د خیال متعلق چې کوم مونږ حساب کړیو ما په غمخ کې ورځو کې چینل لا انټرویو ورکوله هغه ما تل چې مال خپل چې کوم ريجستري دي حاضر چوتوي حاضر کوم چې کتابي هم او کتل چې کوم زما سره لیکلي نه علاوه خو د خلک راغلي چې ورځ گیم یا هفته گیم کړه بیا تل نو هغه صد پاسه شپږ زره کسان صد پاسه شپږ زره الحمدلله. د ورزش په ډګر کې تمریناتو برخه یا په نړیوال معیار سره چې کومې لوبې وي آیا هغه ته د امکانات تاسو ته برابر دي یا نه برابر دي؟ دغه خو بالکل نو دغه د وجه نه خو چې مونږه لکان ټرین کړل هغه به چې کله د سی لیول ته ورسېدل په ملک دنه به خسته فایټونه وکړل نو بیا خو د اسنادو ضرورت دی د آی ډي کارت ضرورت دی د پاسپورت ویزې ضرورت دی نو خو تاسو ته پته چې مونږ افغانانو مونږ نه لرله نو بیا چې د کوزي پښتونخوا کوم لکانو زما سره تمرین کوو یا به زما سره ټریننګ کوو نو هغه تلی زما شاګردان په انټرنیشنل سطح باندې لوبېدلي دي ایشین گیم کې انټرنیشنل گیمز کې بس سونو لکان مونږ لګلي بار ته فایټونه کړي قسم هیوادونو ته لیدونکو بخښنې سره لږه تخنیکي ستونزه راغله او لوکیشن هم موږ بدل کړ بیا به هم خپل مرکه ته راشو هغه له کمانډو صاحب کتاو زاره ته وایي چې له کوزي پښتونخوا تر دې ځای پورې په لاره کې کوم مخاطرو سره مخ شوي هغه کې سره ته لږ وکړي نو ښه وي او بس د لربر پښتنو یو نړۍ مننه د الله پاک لاک لاک رحم او کرم دی چې لکه داسې مشکلات یا داسې خبره په لار نه درغلي ځکه د افغانانو مال دومره مینه راکړې د دومره پہچان راکړې په نړۍ داسې پیژندلې ما چې چرته مرغلې مو یاره افغاني کمانډو رااله کاغه د پاکستان کم دفتر ته ورغلې مو کاغه د افغانستان کم ځای ته ورغلې مو ډېر په عزت او ډېر په احترام سره ټول خلک رسته کړي زما کار مخته کړي ماته ویل چې دا غیر قانوني دي خو ستاده پاره مونږ کو چې راخیل د ملمه او بل چې ته په عذاب نشي خلک د بلاره کې په عذاب نو ماشاءالله داسې هیڅ مشکل په لاره کې نه درا څومره وخت کې راوخت دی مونږ خو ټرک 3 سالو ورځې مخکې را لېږلی یوه کډه مونږ پروژه کې را لېږلې او زما د کلب سامان نو هغه لا اوس هم په لار دی را روان دی لکه ټرک لږ سلو راځي او مونږ خو چې څنګه هلته نه ګاډي د وخت پېښور ته رالو پېښور کې چې ودرېدو نو 9 بجې وختي راوتي 4-5 بجې چې راوتي 9 بجې چې پېښور ته رالو کمانډو راغلی بس ټول روسته کړه سل یو نیم سره لکانو نو زما نمبر مخکې کو بیا دغه نه پس سیده ګاډي ته وخت رالو تورخم کې راتول چې تاسو سره موبایل یا سشته ما لاوشته نو یو مشر وغیرہ لغول چې راته بالکل سم وای چې 100 سره د پرېده چې خپل وطن ته رالو بیا دا خبر خپل وطن او ګل وطن ټول خلک ولاړ و کثرت ویلې نه د مریضان هم ولاړلی په ویلچیرو کې هم کسانو زنانم وي خو ماته ته به د مخ کې کوچ د خلک راځي ټیک ټاک ویډیوګانې کوي او تعالی الله پاک عزت درکړي ستاسو وجنه بل ډیر زیات راشه غونه جوړ شي بل تو سره ناست دي اسنه چې په ویډیو یا پکچر کې راشي نو زمون کار مخ کې کورالو بیا عمر کې هم ترالو عمر کې هم کې راته ویل چې ته ځه او ستا کار به ان شاء الله سار را شر سبا مونږ کړي نو بالکل نه په عذاب شوی زه د خپل افغانانو د خپل پښتنو یو نړۍ مننه کوم چې تکلیف لنه مور کړي بیا چې څنګه عمر کې هم تر اورس نو ټول ملګری راغلی ستور خم تر راغلی او سو عمر کې هم تر راغلی نو د سره روانو لکه یو قافله ولکه یا چې زما واده یا جنج یا سي نو ډیر زیات خوشاله او مطمئن یم د افغانانو نه د خپل هیوادوالو چې مال دومره پروتوکول لا کومه دومره عزت را کو د خپل عزتدار او پښتانه او غیرتی خلک دي ځکه د بل عزت کوي یا بل ته بدرون نظر ګوري بالکل په خپل وطن کې هر څوک عزت لاس ته راوړل شي بیا خو نو زمون کمانډو چې د په افغانستان کې ماشاءالله ډیر زیات مینوال لري تقریبا زه خپل ورزش نه کوم خو د ډیر زیات مینوال یم زه خپل میډیا کې کار کوم خو هر څوک یو مینوال لري کنه دی یو برخه او د دغه ښه اخلاق په استراحت د خسرتوب دا مې زیات خبره نه سم یو خبره ډیر زیات معذرت غواړم د خپل ټول افغانانو نه چې هغه په وطن کې دي که د وطن نه بهر دي زه کزال ته پیدا شوی ما زما 15 کال عمر دی 2 ځل وکي افغانستان ته راغلی ما زمونږ د لهجه او د خبرې د سیدي چې دغه خلکو سره میچینګ کوي د کوزي پښتونخوا د خلکو سره خو زه د سینه چې زه مطلب دی په ما باندې غټاپه لګي چې ګل خان او پلان کې ادي وزنی زمونږ ځین افغانان دشته لکه ما یو ځکه د خبر اوکله چې بارډر زما په خیال د بارډر په انګلیش لپاره دا انګلیسي دی نو زمونږ ټول افغانان چې اروپا ته لاړ شي یا امریکا ته لاړ شي یا په ملک دنه نو انګلیش وي نو ما په دغه وجه نه دی ویل چې زه بارډر وایم یا ما ته پته نشته چې کوم ځای بارډر زه افغاني ملت دا فرضي کرخه ده زه په دې خپوي کوم چې ډیورن لاین د کم ځای کې پوری دی خو ما په دغه نیت نه دی ویل چې مال ملګری بارډر ته راغلی ها که په دغه خبره سو خپي نو زستا په چینل دا ټول افغانانو د ټول پښتنو نه بخنه غواړم معذرت خوایم کزړه ته په درد دوک رسیدل دغه ته زما فی غواړم بقای زما دغه سوچ او دغه مقصد نه دی چې د خپل
افغانانو زړه د ځان نه وټکوم ځکه دغه 15 لکه خلک تقریبا په ټیک ټاک باندې او 10 لکه خلک په فیسبوک باندې دغه زړونه ما ګټلې دغه زه لایک کړم د لایک او فالو ډېر زیات ګران کاری ما په شمار 15 کسان فالو کړي هغه 15 کسانو کې ما صلاحیت لیدلې نو دغه شانتي دغه 15 لکه خلکو یا 10 لکه خلکو چې زه لایک کړي او فالو کړم دا صرف او صرف په دې وجه چې دوی په زړه کې و ما د فار یو زه نه غواړم چې دغه خلک زمانه خپشي بل خبره ده چې کله افغانستان ته رالم نو زما فالوورز وښ لکه چې کله په بارډر باندې راوړم بیا مې بارډر خپل رااله په دغه فرضي کرخه باندې راوړم نو زما فالوورز اتش لکه شو په فیسبوک باندې اوس ټیک ټاک مې نن کتو نو ماته نوټیفیکیشن رااله چې نن ورځ کې کته ته 3000 فالوورز نور رااله نو استاد بشپک درش لکه شي نو ماته پته ولګی چې افغانان زما سره سونه مینه کوي د افغانانو په ما باندې څومره احسانات دي او څومره زړه افغانانو خوشاله مبل چې په لار کې یا دلته په پروګرام کې کم هر کله زما کړه غزه نشم ویل هغه د ویلو نه دی نو زه حیران یم په ټوله دنیا کې ډیر مینه ناکه خلک دي د دې مینه هم ډیره د حد نه زیاته یو نفرت هم خو الله دې وکړي د افغانان ماته د مینې په نظر وګوري که زمانه کم ځای کې غلطي کیږي یا کومه کمزوري کیږي دغه د ایڈوانس کې معذرت کوي ځکه زه ډیر وخت ملته وشو زه استاد هم کسو ګروپات لاړ شي بیا چې راشي دلته بیا فرانسوي زبان وي اکثر موږ په انسو کې دا یو دوه درې الحمدلله دا زموږ مدري زبان دی زموږ په دري زبان دی پښتو موږ په ډیر خپويږو خو د کار د چوزې کې سړی وخت تیر کې ځینې خلک پنجاب ته لاړ شي به لهجه د اردو په شانتي یا فرانسې ته لاړ شي یا بلجیم ته لاړ شي نو په خبرو کې هغه خبرې اډ شي به هغه د خلینو وزینو په غي زستا په چینل دغه ملګرو نه معذرت غواړم که څوک خپه شي نو معافي دراته کوي کمانډو سبستاسو هغه په استراحت ډیره ورتیا استعداد تاسو کې موجود اوسئ دا د هغه ځای د شرایطو مطابق تاسو ته امکانات برابر نشو چې مطلب نړیوال لوبو ته وځي اوس مو نیت شته چې په ګران افغانستان کې مطلب نړیوال لوبو ته وځي خپل هیواد ته نوم راوړي داسې په یو جوش او جذبه وطن ته راغلی م ان شاء الله دا به د دنیا مو ګوري دا به د ټول افغانانو ګوري او ټول رونه مې ځان سره راوستي ټول چې څومره شاګردان دي افغانان ټول مې راوستي دي هر یو وای د چا اکیډمي ته لاړ شو کم کلب ته لاړ شو تمرین شروع وکړو ان شاء الله زما د خپل د افغانستان چې کم امارت اسلامي دي یا کم د دې وخت کې کم چارواکي دي زما د غو نډیر درب نه پس د غو نډیر غټه تمه توقع ده چې ان شاء الله مال به یو ښه فیسیلیټي راکړي او مال به یو ښه کلب راکړي ما د پر ځکه ما په فیسبوک باندې وکړه زما په خیال سالور نیم زره پوسټونه زما په فیور کې افغانانو کړي دي ان شاء الله زما امید ده چې پیره ما د پاره بیا دغه غوچت کو جره دل یو ښه کلب او یو ښه ورکړي چې دا پکې خپل افغانانو ته تمرینات شروع کړي نو ان شاء الله زه که په ما عمر تل تیر شوی د 15 کاله خزوانه الحمدلله خو که بیا هم زمونږ چې کوم ینګ کله کم زمونږ نوجوانان دي کم ځوانان دي که دغه چا مال لار راکړه چا مال موقع راکړه نو دغه به ان شاء الله د زما د رب سره د زما د ټولو افغانانو سره ټولو پښتنو سره واده ده چې دا به د ورلد په سطح باندې لوبم او الحمدلله زه هم په خپل د سینه چې کمزور هم د الله پاک لاک لاک رحم او کرم دې موږ افغانان یو چاته لاس نه نیسو دومره څه شته کوي ولک دوه وست افغانستان نزي په خپل سپانسر کولای شم چې په انټرنیشنل سطح باندې ولوبم ان شاء الله زه ګرځم کم ځای کې ټورنمنټونه کېږي دا نن زه پرون راغلی م بل پرون او نن زه ټورنمنټ راغلم زه نن درې پروګرامونه لرم او هغه ټول د ورزش په شوبه کې دي زه زم زه په خلک ګورم چې په خپل خرچه باندې بار ته ولېګم او ملک ته یو خنوم راوړي دلته شراغلی وګرځي په خاستونو باندې کنه یاره ماشاءالله په لار چې مثلی دلې پرون راوتی مو پټ شان سر نه صادر تا وکړو دوه بنګرهار کې وګرځیدم نو زه په زینه مې وکتل تاسو یو قسمه سکون نه ته ملاويږي کنه لکه ډیر زیات خوشاله ما ډیر خوشحالي او ډیر خسرات فیل کیږي ډیر زیات خوشاله ما الحمدلله ډیر سکون دی کور ودان خوشاله اوسېږي چې موږ ته خپل قیمتي وخت راک لنډي د پښتني دی بیا سره ما ته خبرې پاتې ورسو کلب ننګرهار کې جوړوي کنه کابل کې به جوړوي دا خو په مینوالو باندې پردم چې چاره تاسو ته په دې ویډیو کې کمنټس وکړل کا ایواز نه په ما باندې د ټول افغانستان او د ټول افغانانو ډیر غټ حق دی مال نوم را کړي مال عزت را کړي مال شهرت را کړي مال یو پہچان را کړي دا په مینوالو باندې پردم ستا په دې ویډیو کې د کمنټس وکړو ان شاء الله زه ستا په ویډیو کې ګورم چې په کم ځیونه په کم ولایت باندې ډیر زیات کمنټس رااله زما خو خپل ننګرهار کې خو ننګرهار کې زما ډیر زیات استادان ملګری دي ډیر شاګردان مې دلته راغلي دي زما خو ول چې دلته وکم خو چې کله زه پوسټ وکم نو هر سړی سوګي خوست راځي سوګي پکتیا ته راځي سوګي کونړ ته سوګ لغمان چې د افغانستان کم دغه سونه ولایتونه د هر ولایت نه میسج راځي چې زموږ ځکه راشه کابل کې بیا ډیر خطر کړه ملګری لرم لکه احمد ولی هوتک شو خلیل ارسلانی شو دغه استاد شو هغه هم ماته چې دلته راشه کابل هم د سیو زیاده کړل ته کلب جوړ کی الکان به ډیر خزما مقصد صرف او صرف زما د الله په ذات قسم صرف او صرف د چې افغانان یو خسټیج ته ورسوم یو نوم ولور کم یو پہچان ولور کم مال خو افغانانو نوم را کړه پہچان را کړه هیڅ مینه دې کړي نه د ملک د پاره نه د خاورې د پاره خو اسی خو کړه دغه اسی خو خدای دیو دغه احسان به ان شاء الله زه په دې طریقه پوره کوم چې زه به دیو د وطن د الکان چې کوم دي د خپل وطن د خپل خاورې الکان چې کوم دي ان شاء الله زه به په دنیا کې خلکو ته ظلم چې ز افغانوم تاسو مال عزت راکو تاسو مال نوم راکو تاسو مال پہچان راکو او د پہچان په بدله کې ما تاسو له دغه وکړه بیا هم ستا په دغه چینل باندې خبره کوم زما د خپل نزنی خبري یا د اردو یا د انګلیسي وزي مونږ ته وخت تیر کړی د نو دا غیر زیات معذرت خوایم
وروستۍ پوښتنه او وروستی پیغام د نورو وروستۍ پوښتنه دا چې د اکثره مینوالو په ذهن کې دا پوښتنې بار بار تاویده که نه او زموږ سره دا پوښتنه وه له دې مخکې به پوسټونه وشو چې ریل کمانډو افغانستان ته راځي ته به نه راتلې دا څه مسله وه اصل کې تاسو ته ما په سٹارټ کې دا خبره وکړه ډیر دا هم په ما باندې د خلکو ډیر غټ احسان دی چې لکه ما ګوري ګوره کله چې ما خام شي کور کې پلار وي پلان کې بچي مې نه دراغله بیا هغه ته قاریږم ټلیفون هم کوي کنزیم زسیم شپه شي د قشان د افغانانو زما سره مینه په بدله کې هغه ډیر قار نه دي پوسټو کې چې دا نه راځي مړه دا ګل خان دی دا څه کوي چې دلته راځي دا زما خپل خاور د دې خاورې په ما باندې ډیر غټ حق دی د لپاره زما سر زما مال زما جان زما هر څه قربان د دې مثال د خاورې او د وطن مثال د مور او د مور په بچي باندې ډیر غټ حقونه زه چې نه راتلم نه راتلو وجه دغه چې یو سړی په یو ځای کې پیدا شي 15 کال یو ځای کې تیر کی نو الته به سګټلی سبه سټلی سبه کړي سبه ګيري ما په دې 3 سلور کال کې 3 سلور کړي خپل راولېګل ترور ماما بیا خپل رونه بیا خپل خويندې اوس په خپل رالم د دې مخ کې زه ترخم ته راغلی موضوع خو تاسو ته پته سوشل ورکر یم ایکټر یم ماډل یم او زه په ډرامو وغیرہ د سيزونو کې هم کار کوم صرف د لپاره چې اصلاحي سسیز د خپل افغانانو پښتنو د لپاره ما یو ډرامه ریکارډ کړی او زه افغانستان ته باغې کې زموږ یو کډ راتله زما د تر د لیکړه و نو هغه کانول جسم تاسو کډ چې د افغانستان او پاکستان د پښتنو د لپاره د لربر پښتونخوا د لپاره یو خپل پیغام پریدونه موتل بالکل صحیح نو هغه کې ما د یو میسج د لپاره ریکارډ کوم هغه په تورخم کې خلکو موبایل راغستې او زموږ نه ریکارډینګونه کول چې را کمانډو لاړ افغانستان ته نو په هغه ویډیوګانو هم ډیر ملګری خبر شي هغه د لپاره بیا منور ویډیوګانې واچو چې کدا اکاونټونو زمانه دي دا ویډیوګانې ما په دې نه دي کړی زما کډ روانه ده مخ یو میسج د دنیا ته ورکو نړۍ ته چې په پاکستان کې افغانانو ژوندۍ دغه شانتي وسراله افغانستان ته مونږ هغه دویم پارټ ان شاء الله ته وینې ست دغه ملګری به وینې د پاکستان چې کوم ملګری د برازیل دلته هغه دویم پارټ هم جوړ شي د پاکستان افغانستان ته رالم څنګه ما خوشاله ما خپه ما سکون شته نشته دي الحمدلله خو ما ته پته زما افغانانو رون ته پته چې زه څومره خوشاله ما ته څومره سکون دي نو کپا هغه سو خپه چې را بار بار موږ کله هم چې ټرک راځي زما تصویر په خلکو لګولای چې افغانستان ته رااله د څنګه رانه دي بس دا مینه او باغې هم زه خیر دی دا دیو غلطی نه دا یا دغه نه چې ما زو ته بد کارم د یمینه د چیرته ولې ناراضي وطن ته موږ استاد پر هر قرباني تیاری ما د خلک کتلې د خلکو خبرې مې اوریدلې چې ما ته ویل چې په افغانستان کې په کم ولایت کې څنګه کلب غواړي څنګه کور غواړي موږ د لکو راشه نو مو ته دلته مشکلات دي د دین غزان رو باسم څه ډاکومېنټیشن او زموږ خپل هم لکه چرته سړی سکول وای چرته مدرسه وای چرته واده وکي چرته خزه وکي د غزګین خپل ځان راو چتول د ډیر ګران کار دی زما په خیال زما پلار نه کچې په هجرت کې تلیو نو د قضیه چې وسرالو کړتلی راغلی وطن ته خود سي نه راغلی لکه تل روزګار زما نکال ته کار کړي زما پلار ته کار کړي زما ترونو ماماګانو ته کار کړي مال ته کار کړي نو ټول هر څه زمواريانه اوس د نکانه د پلار نه ترونو ماماګانو نه پس ما ته په غاړه نو ټول جاخي ولا مار ټول کې زه خو ما د افغانان د خوشاله شي کمانډو د شي انسان دی چې د پلار نکاح غر څیر واغستر افغانستان ته بیرته راوړل خپل مې راوړل دا ما راوړل استا ویډیو مې کړی جالب و چې تا ویلو چې ما چې مخکې پوسټ خلکو به کمنټونه کول چې قرار ډانګې د بسره خرندار غره خرن او چې وسره غلم په مینه باندې نه مړ څنګه چې موږ تورخم ترالو پر ذکر خطا و مې کتل یاره خلکو ویل چې زد خودشته یاره خدای الله نه پکار د موږ افغانان موږ یاره نشته هم د کتل مال سوشل میډیا داسې نه چې خلکو ما به خلکو د لاس ته کتل چې شاسه ډانګې شته کنه شته گزار بکې کنه هم د افغانانو مینه وکړه نو غو هارونه راوړي ماته چول او سپریګانو ګنانی په مارا شیندل بیا ځنی خلک شته ځنی ملګری افغانان دي یا سوق دي په اروپا کې دي د شر او د فساد د جوړول لپاره ویډیوګانې واچي چې دا خو خو نشو دا څوک چې ولتلې دي دیم بد کړي زما ملګری دی ام ار کمانډو باندې عمران کمانډو هغه مال راغلی او هغه ویل چې موږ ته یو قسم د تھریټس ملاويږي موږ ته خلک خبرې کوي چې تاسو ولې تللی وي تاسو خیر نشته او موږ په تاسو پرې نه دو لکه زما ملګرو لدم کې نه ورکړي نو دا د خکار نه دی الحمدلله دا زما وطن دی چې څومره په تاسو باندې د وطن حق دی دغه نه په ما باندې حق دی چې څونه تاسو د وطن کې حق لري دغه بډبل زه حق لرم څنګه چې تاسو زما په هر انټرویو کې په هر پیغام کې په هر یو دغه یو میسج زه خپل افغانانو ته یو خبره کوم چې مینه وکي مینه خوره کوي او مینه ژوند دی ډیر کم او ډیر لږ ژوند دی دا خو مړه د مینه محبت ته فارم کم دی چې ډیر زیات شي کنه شپته کاله دي شي او یا کاله دي شي مړه قسم په الله یا کاله سو عمر دی په خو زما په خیال آدم علی السلام په وخت کې چې بده چا دومره عمر خلکو ویل چې رضا په ماشومتوب کې ساړې مړلې نو دا د ماشومتوب ژوندۍ د جام ډیره زیاته کم ده زم چې بده کې صرف مینه وکي صرف یو بل مینه ورکي یو بل سره ورولي وکي یو بل سره وخاندي خوشاله شي دا ژوند بیا نه راځي دا یو پیر راځي د دې نه پیدا واخلو ډیره مننه لیدونکو عبدالحلیم مشهور په ریل کمانډو د ورتیا د ځواک د شخصیت تاسو ته ښکاره معلوم دی همدارنګه خپل ګران هیواد افغانستان ته راستون شو هغه څوک چې منفي خبرې کوي یا په اصطلاح منفي کمنټونه کوي یا منفي پوسټونه کوي مې کوي ځکه دا د دې هیواد دی بل ځای خو نه دی
کوزه پښتونخوا ده او که دا بره پښتونخوا ده ټول یو افغانستان دی نو مهمه نه ده کور ودان خوشحاله اوسېږي چې خپل قیمتي وخت یې موږ ته راکړ ډېره مننه د الله په امان انشاءالله لیدونکو که راتلونکي وخت کې کمانډو صاحب کلب برابر کړو بیا د هغې هم تاسو ته برنامې کوو کور ودان ډېره مننه خوږو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ دوه تنکي ځوانان سره ولاړ دي خو کوچنی دی او بل چې دی ماشاءالله زلمی دی تاسو دا دواړه پېژنئ دا نو ماشاءالله د ریل کمانډو ورونه دي عبید کمانډو او دا بل ځوان نوم څه دی محمد کمانډو دواړو ته ښه راغلاست ستړي مه شئ وطن ته ستړي مه شئ مننه ستاسو د ټیم چې دومره راغلی موږ ته وخت راکړو ډېره مننه کوو او شکر دی کور ودان ته هم ستړی مه شئ ډېره مننه ستاسو آفرین راځه مننه لیدونکو هغه وړتیا چې ده د ورزش په برخه کې ماشاءالله دا دواړه ورونه ډېر زیاته لري د دوی ویډیوګانې خو اکثره موږ تعقیبولې او ډېر تکړه دي او الله دې وکړي چې د هېواد لپاره د درد دوا شي ښه عبید ورور څنګه یې الحمدلله ښه یم شکر دی وطن ته چې راغلی خوشحاله کې خپه ډېر زیات خوشحاله خپل وطن هم دی ډېر ښه محسوسه او خوشحاله یو ډېر زیات او ورزش برخه یې څنګه ده ماشاءالله باډي خو دې جوړه کړې ښه ورزش خو داسې دی چې ما څه ورځې مخکې د خپې سرجري کړې وه نو فلحال خو زه لا ریسټ کې یم خو بیا هم خپل لږ تمرینات کوم انشاءالله نور مې مزید مخکې د سوچ ته عبید تعلیم دې کړی تعلیم مې کړی دی 12 پاس یم ماشاءالله او خپل هېواد ته راغلی څنګه دلته پوهنتون وایې که نه انشاءالله مزید تعلیم هم کوم او نور به د وطن لپاره خدمت کوم او کوشش وکوم چې په نړۍ سطح باندې ولوبېږم خپل وطن ته ښه زیری راوړم تر اوسه مو نړیوال لوبې نه دي کړي که نه کلي مې دي یو پیر دوه مې کلي دي پاکستان کې مې کلی دی بار نه خلک راغلي وو تیکوانډو کې مې انټرنیشنل کلی دی پیر مې فری فایټ هم کلی و انټرنیشنل نو ډېر لوبې مې کلي خو هلته پاکستان نو موږ ته ډېر مشکل و په انټرنیشنل لوبو کې انشاءالله دلته به د خیره سره امید هم دی چې ډېر به وځلېږو انشاءالله د راتګ په وخت کې خو د کوم ستونزو سره خو مخ نه وئ نه الحمدلله ښه په خیر سره ښه په خوشحالو سره هلته هم ډېر ښه وخت تېر کړی و هغه خلکو سره او دلته هم ډېر خوشحاله ډېر ښه خلک دي رالو ډېر ښه درون استقبال یې راته وکړو نو ډېر زیات خوشحاله تورخم کې پرځي کرښه خو په عذاب نه شوې نه په ذکر کې خپ خوشحالي سره دغه سیډنم او د دې سیډنم خلکو ډیر مینا راکړل موږ دلته چې کله روا وخت د خپل سرحدي ځواکونو مینا څومره وه ډیره زیاته موږ ویل نه چې تاسو به کتلې ویډیوګانو کې چې زه وایم نیم افغانستان نه ده په باندې خو راغلی کم از کم دومره ډیر خلک راغلي او دومره ګاډي او دومره موږ دونه توقع نه وه دا څومره مینه چې افغانان درکړه دومره مینه تاسو هم ورکوئ او انشاءالله وګورئ له خیره سره تمرین په برخه کې انشاءالله نور خدمت به وطن ته کوو انشاءالله خپل کلب هم خلاصو او خو پایټران به روزو له خیره سره ډیره مننه اوس به دې کوچني کمانډو سره خبرې وکړو ته لږ دې خوا راشه وروره تا ته هم بیا هم ښه راغلاست ستړی مه شې څنګه یې ښه یم وخت در باندې څنګه تېرېږي ښه تېرېږي کوزه پښتونخوا کې د ځینې کوچني ملګري پاتې شو خفه خو نه یې ورپسې بس هم خفه یم دلته ملګري پیدا کېږي که نه او هغې ځای کې د ښوونځی لوسته څومره صنف کې وې شپږم او دلته به مکتب وایې اول ماشاءالله او تمرین دې خوښېږي لږ که ډېر ډېر مې خوښېږي دا عبید ما ته ووایي دا چې تمرین کې لټي کوي رښتیا نه کوم او د څومره کار مطلب تمرین زده کړی دی استاد شوی که نه اوس شاګرد دی پکې لا اوس هم شاګرد دی او ماشاءالله دا چې عبید کمانډو ته تمرین درکړي همدارنګه ریل کمانډو ته تمرین درکړي تا ماشاءالله راتلونکي یو غټ کمانډو جوړېږي که نه د خیر سره خپل هېواد ته به انشاءالله خدمت کوي صحیح یو طرف مطلب درس به وایې که نه له بل طرف به ورزش کې ورزش او مطلب همدارنګه ښوونځي سره یوځای شي نو تا نه به بااخلاقه ورزشکار جوړېږي که څنګه صحیح خپل هېواد خوشحاله چکر دې وهلی چېرته لاړې بس کابل ته ځو او نورستان دا کونړ ولایت ته خو بځې که نه بځې زه به ولم تاسو خپله خو ځای د کونړ ولایت یې که نه ماشاءالله کونړ دې کله کتلې نه مې دی کتلی که نه تا کتلی نه مې د مخ فرسټ ټایم د کونړ کې بیا موږ د چپې درې انشاءالله ټیم میلاو شو ضرور به زه خپل کلي ته به چکر لګو له خیره سره خپل د نیکه وطن د پلار وطن ته به ضرور ځو یاره زه باور یم که تاسو داړئ که نه ډېر زیات به خوشحاله وو انشاءالله ځکه ډېر ښکلی ځای دی بالکل صحیح خبره کونړ خلک ډېر صفتونه کې موږ په ویډیوګانو کې کتلی دی خو مخامخ یو شان دی ویډیو کې بل شان دی چې لاړ شو ډېر به خوشحاله یعنې په ویډیو کې سره دا چې فلټر هم ورکول شوی دی که نه خو چې ورغلي انشاءالله د هغې نه به ډېر ښایسته وي انشاءالله چکر به لګو ضرور او هغه تاسو د هستوګنې ځای دی په اصطلاح د پلارو د نکاح هډوکي پکې پراته دي که نه ډېر ښه محسوسوم ډېره مننه کوچنی لیدونکو ته کوم پیغام نه لري
څه ورته ووایم؟ د درس باره کې پیغام ورته ورکړه مطلب ورته ټول ماشومان باید تعلیم وکړي ځکه زموږ هیواد په تعلیم سره جوړیږي څنګه او جوړیږي که نه او ښه او باید د ورورتانه مننه کوم پیغام هم لري بس پیغام دا دی چې خپل تعلیم باندې فوکس وکړي د سره سره ورزش ډیر لازمي دی ځکه په ورزشکار انسان کې ښه مازغه پراته نور سړي د پکار دی چې ورزش وکړي خپل فټنس وساتي لیدونکو عبید کمانډو همدارنګه ستانو شیف سهیل کمانډو محمد کمانډو دا سره خبرونه کې خبره اترې هم سره وکړي په واقعي معنا د دوی وړتیا او استعداد ډیر زیات دی ډیر تکړه دي ماشاءالله د دوی په څیر نور هم زیات تکړه ورزشکاران شته دي او موږ هم دا هڅه کوو چې هغوی راوسپړو تاسو ته وښایو او ګران هیواد افغانستان ته خدمت وکړي کور او ودان ژوندي اوسېږئ چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړه مننه وروره ژوندي اوسئ